السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. رمضان مبارک رالی او د هغې دپاره تیاری شروع دي. خلک قسم تیاری نه کوي. ډېر خلک هغه په دې مصروفه دي چې زموږ به په رمضان مبارک کې خوراک او څښاک څه شی وي، زموږ روژه ماتي کې به څه شی وي، پیشنمي کې به څه شی وي او زموږ دسترخوانونه به د کم طعامونو نه هغه ډک وي. دا هم یو تیاری دی، لیکن حقیقي تیاری هغه دا دی چې ته اوس نه په نیکو کارونو کې ځان عادت کړي، ځکه په شمار ورځې پاتې دي. که چېرته ستا مونځونه هغه په جومات سره نه وي نو باید 5 وخته مونځ هغه ځان د جومات سره عادت کړي او جومات ته تګ شروع کړي. که چېرته قرآن کریم تلاوت نه کوي، قرآن کریم تلاوت د اوس نه شروع کړي او نور د خیر کارونه او هغه کارونه چې هغې وجې نه ته د عبادت نه پاتې کېږي، د قرآن کریم د تلاوت نه پاتې کېږي، د منځونو نه پاتې کېږي، هغه د اوس نه پرېږدي او الله سبحانه وتعالی ته توبه وباسي او د الله نه دعا وکړي چې په رمضان مبارک کې ماته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. د ټول نه مهم او ضروري څیز چې دی هغه توفیق دی. ډېر کله داسې چې یو انسان باندې رمضان مبارک راشي لیکن هغې ته د نیکو اعمالو توفیق میلاو نشي. هغه پکې چې څومره انسان ته پکار دي چې نیک اعمال پکې وکړي، قرآن کریم تلاوت پکې وکړي، توبې الله ته وباسي، اذکار وکړي، صدقې وکړي، نور د خیر کارونه وکړي، لیکن هغې ته توفیق میلاو نشي. او دا د ټولو نه بدبخته انسان هغه دا دی چې رمضان مبارک پرې راشي او دې ته نیکو توفیق میلاو نشي. نو اوس نه پکار دا ده چې هغه کارونه چې د هغې وجې نه مونږ د خیرونو نه منع کېږو، د خیرونو نه پاتې کېږو، نو هغه اوس نه پرېږدو او د قرآن کریم تلاوت سره ځان عادت کړو او د منځونو او د تلاوتونو او نور د خیر کارونو سره ځان عادت کړو او د اوس نه شروع وکړو او د الله نه دعاګانې وکړو چې الله رمضان مبارک په داسې حالت کې په موږ باندې راولي چې موږ روغ یو او ستا عبادت پکې وکړی شو او د الله سبحانه وتعالی نه د توفیق سوال کوي چې د نیکو اعمالو توفیق هغه میلاو شي.